د قیامت په ورځ د یو انسان خپې نشي خوځېدی، یعنې مخکې نشي تللی چې څو پورې د څلورو خبرو تپوس دې نه شوی. قیامت په ورځ به د څلورو خبرو تپوس کېږي، بغیر د دې تپوس د جواب نه ته مخکې نشي. هغه سوال څه دی؟ اولنی یاد یې که عن عمره فیما افناه. اولنی تپوس به الله دا کوي چې عمر دې په څه کې لګولی دی، دغه وخت یې عمر څه ته وایي؟ خو زما وخت 83 کاله دا وخت یې که نه. یو سړی 83 کاله عمر یې وخت، 80 کاله عمر دا وخت، 40 کاله عمر وخت، 30 کاله عمر وخت. اولنی تپوس دا دی عمر دې په څه کې تېر کړی؟ دا تپوس نو ته به څه جواب ورکوي؟ ټول عمر ما په دنیا ګټلو کې تېر کړی، یا عمر ما په لهو لعب کې په پالتو کارونو کې مې تېر کړی، یا د خواهشاتو په پوره کولو کې مې تېر کړی؟ دې عمر به تپوس کېږي. نه چې 2 کاله تېر شو خبره ختمه شو، کال تېر شو مزیدي 2020 ختم شو، جي 2021 راغی. تا ته دا پته شته 2020 سره د نیکیانو او سره ستا د بدیانو الله سره نوټ شوی دی؟ او تا ته دا پته شته چې 2020 بیا نه راځي؟ یو کال ستا د ژوند نه کم شو سره د نیکیانو سره د بدیانو او بیا نه راځي. ډېر د سوچ خبره، بیا نه راځي. او تا پکې کړي شي لږ چې د شپې کله کټ کې ډډه ولګوې که نه اوده کېږي، یو 15 منټه خیر دی د دین په باره کې، د ځان په باره کې، او دارته د خیرخواهي خبره کوم، لږ سوچ کوه. که زه زما دا حالات څنګه دي، که زه داسې یمه نو زه به کامیاب یم. دا کوم حالات چې زما روان دي په دې حالاتو کې زه د الله سره ملاقات ته تیار یم. زه تاسو ټول نه دا تپوس کوم، کوم ملګري چې دلته ناست دي او کوم چې زما دا بیان اوري او ویني دي، ټول نه تپوس دی په موږ کې کوم یو ملګری اوس تیار دی الله سره ملاقات؟ کوم یو تیار؟ څوک شته؟ یو نشته. موږ کې یو نه دی تیار په دې حال باندې الله سره ملاقات په کوم حال چې دی، نو بیا دا حال بدلی ولې نه؟ که زه تا ته تپوس کوم چې مرګ دې راشي په دې ټیم کې راځي، په مرګ وي نه؟ که په دې ټیم کې پسې ملک الموت راشي راځي وي نه؟ نو بیا دا حال بدلی ولې نه؟ لکه اوس دلته موږ سره چې کوم ملګري ناست دي، دا ګیرې چې وړې کوي یا خریل دي، د دوی نه دا سوال دی. هسې خفه کېږي به نه، د دین خیرخواهي د یو بل ته به نصیحت ونه کوي، او که څوک په نصیحت خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي. سوال دا دی، هسې دا خو یو ګناه ده چې معروفه ګناه ده، ځکه یې موږ په مثال کې ذکر کوو. په دې حال دا په کوم حال چې وایي ته یې، او دا په کوم سټایل چې دی دا مخ جوړ کړی دی، آیا په دې مخ باندې الله سره ملاقات ته تیار یې؟ ټول به وایي نو بیا پرېږدو. موږ کې مشکل دا دی لکه موږ ټول اوس وایو چې موږ الله ته په دې حال کې د کوم حال کې چې ملاقات ته تیار نه یو. څوک تیار دی؟ نه دی تیار نه یو، حالات نه بدلوي. خو داسې حالات که که نه، داسې حالات خو که که چې ته خو پرې راځي که نو د دې عمر به تا نه تپوس کېږي. ګوره دویم سوال دا دی وعن شبابه فیما ابلاه، او د ځوانۍ به تپوس کېږي چې دا دې په څه کې خاورې کړې ده. زموږ هغه ځوانۍ نو خو لاړې خاورې شو، په څه کې ټولې په دنیا کې خرڅ شو، په سختو مزدورو کې او سهار او ماښام. موږ د دې خلاف نه یو، دنیا ګټه، د دنیا نه بغیر ګزارې نه کېږي. دنیا به ګټي، رزق به بچو له ګټي، خو صورت مطابق چې سړی راولګي خپله ځواني ټوله خاورې کې په دنیا کې، او دا ځواني استعمال نه شي د الله په دین کې، نو دی به نور د الله د دین دپاره بیا کم وخت لګوي. د زور هغه وخت د ده نه لاړ، هغه ذهن چې تیز و هغه وخت یې لاړ، هغه هر څه ته لاړ. بیا چې کله بوډا شو دی په جومات کې کېناست، خو بیا په طاقت یې په بدن کې نه.
نو دا سویم تپوس شو. دویم دریم تپوس تا دے وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه. دا مال تپوس بکی چی دا مالی دا کمزی نا گٹھلے دے و پا کمزی کے لگولے. دا زمانگ دا پارا گورے اہم نصیحت. یہ بعض خلقو مطلب داری چی بس مال گٹل غواړي. سکول غواړي مال بس. ایو حدیث کی در عزیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی سیأتی علی الناس زمان پا خلقو بانده بیو زمان رش لا یبال المرء یو سڑے با دا پروا نکی چی دا مال پس طریقہ گٹلے دے امین حلال ام من حرام دے حلال خوری که دے حرام خوری اس پروا بینے قیامت پا نخو کیو نخواه او نن سبا رخ کارا شویر دا پروا دا چانی چی دا کم مال چی مو گٹو دا پس ست طریقہ گٹلے شویر دینا دا کم مال چی مو گٹو دا حلال دے که حرام دے پیسی جمع کوا کپیل لوی امڑا کپیل قدر و خیانت وسر کوا دا جائز دے کو پیسی گٹا دا کمزی دین وی تبینے دا کمزی عقل تبکی چی خیر دے کپیل سر قدر و خیانت کو پیسی گٹا گاڑے و سر دے پردے دا مالک دا کمپنی دی سر عرص کو خو پیسی گٹا دی گاڑی خیل مسات دا تسر امانت چی پا فاتورو کی دوکی دڑاکی کوا خو پیسی گٹا دروغ وای خو پیسی گٹا نا دی با تپوس کی چی دا مال دی دا کمزی نا گٹھلے او با یو تپوس خو ندے کنا مال دی گٹھلے دا کمزی ندے نو دویم تپوس لگولے دی کمزی کی دے دام تپوس دے صرف دا نہیں چی مال وگٹاو بس بیا مزید یو چرچی دیو چی کمزی کی لگے لگوا نا دا خبر یاد کی گورے منگ طول دی دنیا کی دیسی جون تیرو لکه دا جیلیانو لکه دا چا؟ جیلیانو حدیث کی راجی کنی چی دا دنیا دا مومن دا پارا جیل دی نو جیلی چی جیل کی اسیگی او جیل کی پروتی سزا پی خطری دی دا خپل مرزی مطابق جون تیرے نا دی گورا ڈوڑی علا خوری چی کل دل راوڑیش باہر تب دے علوزی چی کل دروازه کو روکڑیشو اڈروش دے ایسون پا خپل مرزی نیشی کولے زما استا مثال پا دنیا کی مدقہ دی جیل لے منگ با آگا سکو چی سرت رب العالمین وی چی سرت اللہ ویل آگا بکو ازاد جون آگا بیج زمانگ دا پار آخرت جنت دی آخرت زمانگ دا پار جنت اللہ دی منگ طور تا جنتو نصیب کی او دنیا کی دلتا با دا جیلی بشان جون بتیرے مال دیو گٹو سنگ بے گٹی دیکھ با گوری چی اللہ کم طریقہ حلال کردی دا کم حرام کردی تا با گوری بے صرف دانی دی بے چی لگے نو بیا بم دیتا گوری چی آئے دیزی کی لگول روا دی او کندی روا پا دی اللہ رازکی گی او کپا دی اللہ نارازکی بیا با دی خبرو تا گوری دا غین بعد بیتا مال لگولیش سلورم تا پوستا رے پا دا حدیث کی وعن علمه ماذا عمل فيه او تپوس با دا علم پا بارکی کی چی دا علم چی دی کڑو پا دی سمرا عمل کڑو دا کم ملگری چی اس مثال که منگ سر درس کی ناستی او دا کمی خبری تاسو آوری دا دی بگوری قیمت پروس تپوس کی تاسو پا دی خبرو عمل کڑے کنے دی کڑے حجت قائمی کی پا تاسو باندی حجت نو پا دی خبرو باندی با دا عمل کوشش کوئی دی باندی با عمل کوئی والعصر ان الانسان لفی خسر قسم دے پا زمانہ باندی او انسان پا تاوان کی دے اولی پا تاوان کی دے زمانی قدری ندے کرے دا وقت قدری ندے کرے وقت زائی شرے گورا جہنمیان چی کلے پا جہنم کی چگوی یا اللہ منگ واپس کر نو اللہ بوتو یا ولم نعمرکم ما يتذکروا فیه من تذکر تاسو لما دمر عمر نو در کڑے چی نصیحت قبلون کے بکی نصیحت قبلولیش و تاسو نصیحت ندر قبل کڑے یعنی تاسو دا وقت نفائدہ ندا کستی کلچ جنتیان جنت تلارشی فی جنت عالیہ دنگ دنگ جنتونا بی قطوفها دانیہ او میوی بی نجدی جنتونا با دنگی میوی با نجدی